خان بابا د افغانستان بعضې پښتانه وایي چې د پنجابي فوج له اړخه خواوشا 80,000 پښتانه ووژلی شول، ورک کړلی شول، خو تاسو د دغې وژنې خلاف غږ نه پورته کوئ چې ولې؟ د پاکستان فوج له اړخه 80,000 خواوشا پښتانه ووژلی شول، ورک کړلی شول او موږ چپ یو. نو زما په خیال خو دا خبره چې څوک کوي لازم دی چې خبر بني د زمونږ د دې هلو ځلو د دې تحریک ډاکټر خان تحریک یا خپلواک پښتونستان غورځنګ خوشا اوس دا زما په خیال 14 کاله خوش ول کنه. نو دا خلک زما په خیال اوس راویښ شول. بعضې خلک چې دي لکه چې څوک دا پوښتنه کوي هغه به لازم دی چې د دې تحریک د دغه نه نه خبر مونږه د مشرف د دور نه چې دی نو غږ پورته کړی دی او زمونږ په هغه وخت کې چې کوم مظاهرې وي، کوم لاریونونه وو، کوم دغه وو چغې سورې وي، نو هغه زیاتر هم په دې هکله وي. خو وروستو چې د پی ټي ایم وجود را پیدا شو یا را پیدا کړی شو هر څه چې نو مونږ چې دی نو او هغوی د دې وجنې خلاف یا د دې دغه خلاف چغې سورې شروع کړې. نو مونږ زما په خیال زه په خپله هم د هغوی په دوه دریو دغه کې اسلام آباد په مظاهره کې ما د هغوی سره ګډون کړی دی. ناست مطلب د پېښور او د کراچۍ تر کابله پورې زما په خیال هغه ناستې ته زه تللی یم. نو دې مطلب هم دا و چې مونږ د هغوی سره په دې خبره کې شریک یو. نو بیا هم که څوک وایي چې تاسو دغه نه دی کړی، خو زما په خیال وخت د سره مونږ په بله خبره ډېر زیات زور ورکوو، هغې طرف ته د خلکو خیال نه دی. دوی دا یادوي چې 80,000 د خلکو چې دی نو زموږ به مړ کړي وي، وژلي به وي، غیب کړي به وي. خو دوی ته دا اندازه نشته دی چې دا خلک زمونږ په لکونو ماشومان په هر لسم کال زما په خیال نن سبا خو بس هغه دور تیر شو، هر کال چې دی په لکونو ماشومان پښتانه چې دی نو هغه د پښتون قوم دشمنان کوي لګیا دي، د بیل وجود د پښتون قوم د بیل وجود دښمنان جوړوي، پښتون ته د پښتون په کور کې دشمن را پیدا کوي. او هغه دی د پنجاب د نصاب لاندې د زده کړې نظام، دا داسې فکري زده کړې نظام دی چې مونږ یو پښتون ماشوم چې دی نو هغه دغه ښوونځي ته ونه نباسو د دې د فکر د لاندې د نظام ته. نو هغه چې کله دغه زده کړې دغه نه روزي نو هغه بیا نه خو مړ وي او نه پښتون پاتې وي، هغه د پښتون په نوم باندې د پښتون په کور کې د دښمن د پښتون دښمن جوړ شوی وي. هغه بیا مونږ سره د پنجاب دپاره شر کوي. دا خلک په دې غور نه کوي چې زمونږ دا وجنه خو زما په خیال چې یو کس راله مړ کي نو هغه خو بس لاړه خبره ختمه شوه، که اوس مو وشو د هغې به پوښتنه وکړو. خو دغې طرف ته د چا خیال نشته دی چې د خلکو زمونږ سره کومه لوبه روانه کړې ده. زه یو ماشوم چې دی هغه یو پښتون ماشوم چې دی هغه بوزم د دې ښوونځي ته، په هغه خرچه کوم دغه کوم. هغوی دوی د خپل د د ښوونځي نه چې هغه روزي د د فکر د نصاب لاندې چې هغه زده کړې هغه دغه پوره کړي چې روزي نو هغه بیا پښتون نه پاتې، د پښتون دښمن پاتې وي. که تاسو وګورئ نو دا دی چې ورته څوک ورته ګل خان وایي، څوک ورته ګل مرجان وایي، څوک ورته څه وایي، څوک ورته څه وایي، ځکه چې هغه د پارسي نظام خو هم دغه شی دی، هغه نظام ته هغه سکول ته چې هم څوک نه نوځي نو هغه هم داسې وي. خو چونکې خبره دلته روانه ده نو دې ته د چا خیال نشته دی. مونږ زما زیات زور په دې ولې دی چې یاره زه پښتنو ته ووایم چې په خپله ژبه کې بنیادي زده کړې طرف ته راشئ. هغه بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې ولې اهم ده؟ زمونږ نصاب تعلیم ولې زمونږ نه دی؟ دا خو یو کس راله وژي نه که نه، دا ماشوم چې دی ما ته زما په کور کې زما دشمن جوړی لګیا دی. خو زما د بده مرغه زمونږ د پښتنو مبارزینو دې طرف ته بالکل خیال نشته دی. یو کس خو یې تاله ووژلو
اده الله وبخي که وس مو وشو د هغې بدل بم واخلو د هغې دغه هر څه به وشي خو دا به څه کوو چې دا کم ماشوم زه د دی خپل پښتون ماشوم چې زه د دی د فکر لاندې د ښوونځي ته یا سکول ته استوم دا خو ما ته چې دی نو زما په کور کې دښمن جوړېږي لګیا دی زه خپل دښمن په خپله پالم زه د خپل لاسه چې دی خپل بچی خپل دښمن جوړوم لګیا یم د دی د زده کړې په نظام کې چې دا لویږي نو دې کېدای شي چې هغه شان زه دا ایکسپلین نه کړم هغه وضاحت ونه کړم خو دې طرف ته زموږ د مبارزینو خیال نشته دی دا ډېر اهم سوچ دی دې طرف ته که مبارزینو خیال ونه کو نو لږه موده پس به چې دی پښتانه ماشومان چې دی مونږ ته به د موسم پنجاب ته ضرورت نشته چې زموږ خلاف جنګ وکړي زموږ خپل پښتانه ماشومان چې دی مونږ ته تیار کړي دي خپل فوجیان زموږ په کور کې موږ دپاره ډېر دي مونږ که اوس د پنجابي یا د فارسي خلاف غږ پورته کوو نو زموږ پښتانه راپاسي زموږ پښتانه چې دی نو زموږ خلاف دغه کوي که مونږ وایو چې هلکه د امونه تر عباسي نه په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتون دی نو اول زما خلاف کیږي زما پښتون رور حالانکه د نړیوال دستور نه هغوی خبر به وي خو سترګې پټې دي ځکه چې فوجي خو د بل چا دی که نه یا د پارسي دی یا د پنجابي دی که یو وړخته د پنجابي چې دی د هندکو په نوم باندې زما په وسایلو زما په سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق قبضه کړې ده نو بل طرف ته چې دی نو فارسي چې دی د درې په نوم باندې زما په سرکاري چوکو وسایلو او دندو اولنی حق چې دی نو هغه قبضه کړې ده خو که زه د دې خلاف خبره کوم غږ پورته کوم نو زه چې دی نو د دې خلکو هغه دښمن جوړېږم وجوهات څه دي هغه دا دي چې د دوی ذهنونه دوی زما دښمنان کړي دي د پښتون په کور کې نن پښتون دښمن جوړ شوی دی نو زما به خیال خو ښه به دا وي چې مونږ دغه طرف ته ډېر زیات زور ولګو او زر تر زره که د دې مخنیوي وکړو نو ډېر به ښه وي که نه وي نو یو کس خو چې ووژلی شو هغه دې الله تعالی وبخي هغه د دې دنیا نه لاړو هغه بیا زما خلاف خو نه استعمالېږي که نه د هغه که وشو نو د هغه بیا هم څه بدل به واخلو دغه به واخلو خو دلته خو مسله دا ده چې زه خپل ماشوم د خپله لاسه دوی ته ورکم او دوی خپل سپایي جوړ کړي او زما دښمني جوړ کړي او زما کور ته واپس راواستوي نو دا خبرې ته د پښتنو مبارزینو خیال راوستل ډېر ضروري دي زما په خیال چې زه ټیک او ته غلط او زه ټیک دې نه که مونږ مني شو او پښتانه لږ ډېر په یو بل هغه دغه وکړي د زړه نه د یو بل هغه خبره واوري د هغې قدر وکړي نو د پښتنو دا مسایل به حل شي که نه نو که یو وایي چې یاره ته چې دی نو ما نه منې او بل وایي ته ما نه منې نو دا به دغه زه خو چې دی نو چې د پښتون دپاره څوک هم څه کار کوي زه به خپل ملګرو ته م ووایم او زما خو تمام د خپلو ملګرو نه چې هر هغه مشر هر هغه دغه به مني ګوند چې هغه د پښتون قوم دپاره د پښتنه خاوره د پښتون قوم د اولني حق دپاره د پښتو ژبې د اولني حق دپاره کار کوي نو زه خو ټولو ملګرو ته وایم که هغه هر چاته دي چې هغه د هغه سړي د هغه ګوند د هغه مبارز قدر وکړي او د زړه نه قدر وکړي پاتې شو خبره د غږ پورته کولو نو چې څوک هم نه کوي انشاءالله چې موږ به کوو که خیر او چې څوک یې کوي موږ به ورسره ولاړ یو انشاءالله چې د زړه د خلاصه به ورسره ولاړ یو او چې څوک یې نه کوي نو موږ یو که خیر موږ به غږ پورته کوو چې د هر څه وي زمونږ کار لږ بعضې پښتانه هم وایي چې یاره تاسو نسل پرستی کوئ نو هغه وجوهات دغه دي چې موږ په پښتنه خاوره د پښتون قوم د پښتو او د پښتون د اولني حق خبره کوو د پښتون قوم د بیل وجود د برخې خبره کوو نو دا لږه ګرانه شي هغه خلکو ته چې کوم د دې خلکو په ښوونځو کې که د فارسیانو دي که د پنجابیانو دي د دوی په ښوونځو کې د دوی د فکر لاندې د دوی د استادان دا بده مرغه استاد هم چې دی اوس هغه پښتون نه دی پاتې فکري هغه چې دی نو پښتون وي خو د هغه فکر چې دی هغه د پنجاب وي هغه د پارسیوان وي
نو اول خو زمانه جمعات کې زما پښتون پاتې دی، نه مې په مدرسه کې، نه په سکول کې، نه په ښوونځي کې، نه په د بده مرغه فکري مونږه ورک شوي یو. اوږد مزل دی کول به غواړي او ډېر سخت ګامونه به پورته کول غواړي، نو الو به چې دی نو مونږه دا خپل مرام ته رسو. الله مو مل شه. مننه.